د ترینکوټ ښار په دغه هټیو کې ډیر د روزګان خپلې لندې میوې شته چې کیفیت یې ښه خو قیمت یې په بېساري ډول کښته دی. د دې ولایت کروندګر وایي د لندې میوې لپاره د مارکیټ نشتون له امله اړ کېږي چې د خپلو باغونو راټول سوي میوې دغه مارکیټ کې په کښته قیمت وپلوري. دوی له دولته د خپلو محصولاتو لپاره د مناسب مارکیټ غوښتنه کوي. سره ډیر دې وش کېږي، دلته د یخه خونه وشی نشته چې خوندي سي، بیا په ښه قیمت خرڅ سي. دلته بس په دغسې قیمت خرڅېږي چې موږ خپل د اوبو سر نسو په جوړوی، خپل د خوارۍ سر ولې خو ډېر سي په مارکیټ کې خرابېږي، بالا په نصف قیمت لا نه خرڅېږي. خلک ډېر ورته خوشحاله دي چې په ښه ډېرو پیسو یې موږ وپلورو. او دغه تر څنګ داسې نورې میوې دي، یعنې هندوانې دي او پالیزونه او شان دي، نو خلک ډېر ورته خوشحاله دي. ګټه بیا ډېره زیاته وي ځکه دوی ته یو خپل حلاله نفقه ور پیدا کوي. یو شمېر د کرهنیزو چارو کارپوهان هم لندې میوې ته د مارکیټ پر جوړېدو ټینګار کوي او زیاتوي چې که د کروندګرو دغه محصولات په مناسب قیمت وپلورل سي، ورسره به د کروندګرو اقتصادي وضعیت پر پښو ودرېږي. میوې په روزګان ولایت کې ډېرې ښه حاصلات یې ورکړي دي، میوې ډېرې ښه دي، خو متاسفانه چې میوې دلته مارکیټ نشته، بازار یې نشته چې خلک یې وپلوري. په څخه دا غوښتنه مو ده زموږ چې موږ ته مارکیټ او بازار جوړ کړي تر څو موږ میوې په ښه قیمت هغه وپلورو. مثال چې موږ څونه خواري پکښې دي هغه بېرته موږ ته څه په لاس راوړي. په ورته وخت کې ځایي مسؤلین هم مني چې د یاد ولایت د لندې میوې لپاره اوس مناسب مارکیټ نشته، خو ډاډ څرګندوي چې د روزګان لنده میوه به تر نور مارکیټونو ورسوي تر څو په ښه قیمت وپلورل سي. بالکل موږ همیشه د مارکیټ لپاره هم هلې ځلې کړي دي او هم یې بیا کوو چې د روزګان د لندې میوې لپاره ښه زمینه د مارکیټ برابر شي. روزګاني کروندګرو سره په دې هکله غږېدلي او ورته مې اطمینان ورکړی دی چې موږ تاسو د مارکیټ د پیدا کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د یاد ولایت کروندګرو د خپلو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنې کړې وې. احسان الله ولسمل، امید راډیو، روزګان.